د پیښور زلمیو لوبډلې سختن جاوید افریدي وایي چې افغان کرکټ بورډ د لوبغاړو ته اجازه ورکړي چې پاکستان کې ولوبېږي. دا او دې ته ورته نورې خبرې را سره په دغه ویډیو کې وګورئ، خو ویډیو تر اخره وګورئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو، السلام علیکم. د پیښور زلمیو لوبډلې سختن جاوید افریدي وایي د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبغاړو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان په میدانونو کې لوبې ترسره کړي. افریدي د بي بي سي سره په مرکه کې ویل ورزش پوله نه لري او موږ هڅه کوو د سیاست سره یې بیل کړو. د نوموړي په وینا موږ د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عاطف مشعل سره هوکړې ته رسېدلي وو او دا یې ډاډ راکړی و چې پاکستان ته به خپله لوبډله لیږي. اوس هم په همدې هڅه کوي. افریدي وایي اوس په پاکستان کې هیڅ امنیتي ستونزه نشته. د نړۍ قوي لوبډلو ژمنه کړې چې په پاکستان کې به لوبې کوي او نامتو لوبغاړي هم پاکستان سوپر لیګ ته چې دا ځل په پاکستان کې دننه ترسره کیږي راځي. د جاوید افریدي په وینا ما په خپله او پاکستان د افغانستان کرکټ بورډ سره مرسته وکړه چې د ټیسټ کرکټ اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د سریلانکا او بنګلادیش بورډونو نه وه خوښه، خو موږ ورباندې مثبته رایه استعمال کړه. نوموړی دا هم وایي موږ دې ته چمتو یو چې په پاکستان کې افغان لوبډلې ته میدان او اکاډمۍ په لاس کې ورکړو. نو دوستانو ستاسو څه رایه ده؟ آیا افغان لوبډلې ته پکار ده چې پاکستان کې ولوبېږي او که نه؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.